په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د وزارتونو او ګڼو ادارو مسؤلینو ته د اسلامي امارت د رهبر وینا. د افغانستان په اړه ایران کې د سیمه ییزې غونډې پای ته رسیدل. هند ته د عامې روغتیا د وزیر سفر. او په بلوچستان کې پر بانکونو برید. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه، اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د اسلامي امارت رهبر شیخ هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د ګڼو وزارتونو او ادارو د مسؤلینو لپاره په 3 ورځني اصلاحي سیمینار کې وینا کړې ده. د هغه په وینا د اسلامي امارت رهبر ټینګار کړی چې د اسلامي امارت قوانین د الله دین دی، نه د څو کسانو رایه. هغه د یتیمانو، کونډو، معلولینو، بېوزلو، کډوالو او بندیانو د حقوقو، خدمت او زده کړو پر ارزښت هم خبرې کړې دي. د اسلامي امارت رهبر له مسؤلینو غوښتي چې په اخلاص، رحم او د شریعت له مخې د خلکو خدمت وکړي. د ایران په کوربه‌توب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو 2 ورځنۍ سیمه ییزه ناسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د اعلامیې په پای کې ګډونوالو د افغانستان د ثبات او امنیت پر ټینګښت، د هر ډول بهرني پوځي حضور پر رد او د ترهګرۍ، نشهیي توکو او انساني قاچاق پر ضد د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. ګډونوالو ویلي چې د باثبات افغانستان لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي او د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د ستونزو د حل لپاره یې د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ پر اهمیت ټینګار کړی دی. د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي د هند په رسمي بلنه د یوه پلاوي په مشرۍ نوي ډیلي ته رسېدلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهیر جیسوال په وینا دا سفر د افغانستان د روغتیايي نظام د ملاتړ برخه کې د هند دوامداره ژمنتیا ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري به د دغه سفر پر مهال پر مهمو او رغنده موضوعاتو هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. جیسوال د روغتیا په برخه کې د 2 اړخیزو همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره هیله څرګنده کړې ده. د ریاست الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په 11مه غونډه کې د هیواد پر بندرونو کې د تاسیساتو او لابراتوارونو د ارزونې او د نوي کابل ښار د آبادۍ پر چارو خبرې شوې دي. د چارو ادارې د خبرپاڼې له مخې یوه پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د اسلام کلا بندر او نورو بندرونو کې د اړینو تاسیساتو او د درملو د لابراتوارونو وضعیت وارزوي او راپور یې له ریاست الوزرا سره شریک کړي. په غونډه کې ټینګار شوی چې د نوي کابل ښار چارې د له منظور شوي پلان سره سم پر مخ ولاړې شي او اړونده ادارې د له دې ښار او کور جوړولو وزارت سره همکاري وکړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې په غونډه کې د کونړ له سینده د ننګرهار د رونټې بند ته د اوبو د لیږد وړاندیز د بحث وروسته د تایید وړ وبلل شو او د وروستۍ پریکړې لپاره اقتصادي کمیسیون ته وسپارل شو. د دغه پروژې له عملي کېدو سره به د ننګرهار د ګڼو کرنیزو ځمکو د اوبو د کمښت ستونزه حل شي. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي د مشرتابه د حکم د پلیتابه په موخه په بېلابېلو سیمو کې د چک پواینټونو له لارې د تورو شیشو لرونکو وسایطو پاکولو او د ناقانونه وسلو راټولولو بهیر یې چټک کړی دی. په دغه لړ کې تر 200 زیات استعلامونه، پارچې، لیکونه او داسې نور اسناد چې د وسلو او د تورو شیشو وسایطو لپاره کارېدل ضبط شوي دي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویلي چې د چین او افغانستان ترمنځ د نښلونکي واخان سړک د 120 کیلومتره
80% چارې بشپړې شوي دي او پاتې هغه به یې د هوا په ګرمېدو سره بشپړې او د چین تر پولې به دغه سړک ورسیږي. اقتصادي شنونکي بیا په دې باور دي چې د واخان سوداګریز کوریډور په پرانیستي سره به افغانستان د سیمې په سوداګریزې او ترانزیټي څلورلارې بدل شي او چینایي بازارونو ته به د افغانستان صادرات په اسانه ډول ورسیږي. د بدخشان واخان ولسوالۍ کې افغانستان او چین د شاوخوا د 80 کیلومتره په اوږدوالي ګډه پوله لري. اروپایي ټولنې له IFC نړیوال مالي بنسټ سره په همکارۍ د 5 میلیونه یورو په ارزښت د افغانستان له خصوصي برخې د ملاتړ یو پروګرام پیل کړی دی. اروپایي ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا پروګرام به د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو پر اقتصادي مشارکت ورټولوي. د معلوماتو له مخې په دغه پروګرام کې به له خصوصي برخې سره د نږدې همکارۍ له لارې د سوداګرۍ او بوختیاوو برابرولو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره هڅې وشي. دا 42 میاشتنی پروګرام به د سوداګریز چاپیریال د ښه کولو، د وړو شرکتونو او نویو سوداګریزو نوښتونو د پیاوړتیا، په ځانګړي ډول ښځو، راستنیدونکو او کورنیو بېځایه شویو ته د خصوصي پانګونې د جلب، د کارموندنې د رامنځته کولو او د ښځو د اقتصادي مشارکت د زیاتوالي په موخه پلی شي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون ویلي چې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 3000 کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 570 کورنۍ چې 305 کسان کېږي هېواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز د ورېښمو پله، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو هېواد ته راستانه شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د سیمې او ګاونډیو هېوادونو ته په تېرو 7 میاشتو کې له افغانستان څخه 10,000 ټن انار صادر شوي دي. د یاد وزارت مسؤلین زیاتوي اوس مهال په صادراتي برخه کې سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي. ورته مهال د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي روان کال د کندهار ولایت د انارو حاصلات د تېر په پرتله زیات شوي چې یوازې سږ کال له دې ولایت څخه شاوخوا 2000 ټنه انار بهر ته صادر شوي دي. د امریکا د کانګریس یوه غړي ټام ټیفني له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې ټول افغان کډوال چې په دغه هیواد کې دي اسناد یې وارزول شي. ټیفني دغه خبرې د افغان کډوال رحمان الله لکنوال د برید اړوند کړي چې پکې د ملي ګارد یوه سرتیري ووژل شوه او یو بل ټپېدی. اخوا بیا هلته ځینې متخصصین وایي د یوه کس د فردي جرم له امله باید ټولو ته سزا ورنه کړل شي او دا د امریکا د اساسي قانون خلاف عمل دی. د بریټانیا د دفاع وزارت د معلوماتي تېروتنې له امله له ګواښ سره مخ شوي افغانانو د دغه وزارت پر ضد د دعوې لومړنی قانوني ګام پورته کړی دی. بریټانیوي رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1000 افغانانو د دفاع وزارت پر ضد دعوې ته نږدې شوي دي. د افشا شوي ډیټابیس له امله د 25,000 افغانانو او د هغوی د کورنیو شخصي معلومات خپاره شوي وو او اوس یې وکیلان د هر کس لپاره لږ تر لږه 50,000 پاونډه جرمانه غواړي. افغانستان کې په زده کړو بوخت د خیبر پښتونخوا محصلین د لارو بندېدو له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسامبلۍ د یوه پرېکړه لیک د تصویب په پایله کې له حکومته غوښتي چې د هغوی د لیږد لپاره بیړني اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره پوهنتونونه رخصت کېږي او هغه محصلین چې غواړي خپلو کورونو ته ولاړ شي د لارو بندېدو له امله په افغانستان کې پاتې دي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. دغه وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې وروستیو جګړو ته په اشارې سره ویلي چې افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او ډیری لارې تړل شوي دي. یاد وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي بریټانیوي وګړي افغانستان کې ونیول شي. بلوڅ جنګیالیو په یوه وسلوال برید کې له 3 بانکونو 155 میلیون روپۍ وړي دي. د بلوچستان پولیسو رسنیو ته ویلي وسلوالو کسانو د دغه ایالت د پنجګور ولسوالۍ په چټکان بازار کې پر 3 بانکونو برید کړی او له یادو بانکونو څخه 155 میلیونه ډېرې پیسې وړي دي او تښتېدلي دي. د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په نښتو او ډزو کې
د یوه پولیس په ګډون 2 کسان وژل شوي او 4 نور پولیس ټپیان دي. ویل کېږي چې یادو وسلوالو په دې ښار کې تېره ورځ له غرمې وروسته خپل بریدونه پیل کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بي بي سي پر ضد د دروغو خپرولو دعوه ثبت کړې. هغه ادعا کوي چې دغه رسنۍ د جنورۍ په 6مه د هغه د وینا د ایډیټ له لارې داسې انګېرنه رامنځته کړې چې ګواکې د خپلو پلویانو ته د امریکا پر کانګریس د برید امر کړی. ټرمپ په دغه قضیه کې تر 10 میلیارده ډالرو پورې د تاوان غوښتنه کوي. ټرمپ ویلي د برېټانیا د دولت له لوري تمویل کېدونکې رسنۍ بي بي سي د هغه د وینا ځینې برخې قصداً سره نښلولې چې پکې هغه پلویانو ته د کانګریس پر لور د تګ خبرې کړې او بل ځای ویلي وو چې تر پایه وجنګېږئ، خو په راپور کې هغه برخه نه ده شامله شوې چې ټرمپ پکې د سوله ییز لاریون غوښتنه کړې وه. رویټرز د امریکایي او اروپایي مرکچي پلاویو په حواله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته د ناټو د غړي هیواد په څیر د امنیتي تضمین وړاندیز کړی دی. امریکا دغه وړاندیز برلین کې کیفته کړی، خو د اوکراین د جغرافیې په اړه تر اوسه هوکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو ویلي چې د امنیتي تضمین وړاندیز یې لږ وخت لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.